د نیلسن منډیلا ویناوې. کار چې تر څو شوی نه وي تر هغې ناممکن ښکاري. زه یې هیڅکله نه بایلم، یا به یې ګټم یا به ترې زده کړه کوم. تعلیم هغه قوي وسیله ده چې تاسې یې د نړۍ بدلولو لپاره کارولی شئ. ګټونکی هغه دی چې په خپلو هیلو باور ولري. په ښه وخت کې خلک مخکې کوه او ته شاته کېږه، په بد وخت کې ته مخکې کېږه او خلک شاته کوه. زما په اړه زما د بریا پر اساس قضاوت مه کوه. دا وګوره چې څو ځله لوېدلی او بیرته راپورته شوی یم. زړور هغه نه دی چې ونه ویریږي، زړور هغه دی چې په ویره برلاسی شي. د خبرو اترو پر وخت مې دا زده کړل چې تر څو ځان بدل نه کړم نور خلک نشم بدلولی. که چا سره په هغه ژبه خبرې وکړې چې پرې پوهیږي، خبره به یې ذهن ته لاړه شي، خو که یې ورته په خپله یعنې مورنۍ ژبه وکړئ زړه ته به یې ښکته شي. پیسې بریا نه درکوي، ازادي یې درکوي. هیڅوک د دې لپاره نه دی پیدا شوی چې له بل چا د رنګ، پټکي، تاریخچې یا دین له امله کرکه وکړي. غوسه داسې ده لکه انسان چې زهر په خپله وڅښي او په تمه وي چې دښمن به یې مړ شي. کله چې له انسانه د خپلې خوښې او باور ژوند واخیستل شي، هغه ته یوازینۍ لاره د بغاوت پاتې کیږي.